د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له لوري د کابل کندهار لوی لارې اړوند د کابل غزني د دویم لین سړک په اوږدو کې د کمپنۍ د دویم پله رغنیزې چارې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې شوې او د ټولګټو وزارت د تخنیکي مرستیال او کفیل محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح د دغه وزارت د تخنیکي رئیسانو د قراردادي شرکتونو د مسؤلینو د رسنیو استازو او قومي مخور پښتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد پله د پرانستې په مراسمو کې د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال او کفیل محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح وویل اوس د هر وخت په پرتله د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو زمینه برابره شوې ده. موږ تاسو د دې په سترګو باندې نتیجه وینو. دغه پل چې موږ تاسو نن په ولاړ یو او د الله په فضل نن افتتاح کوو دا په لسګونو کاله همدغسې ورانو ویجاړ پروت و، څوک نه و چې دا جوړ کا. خو لله الحمد نن موږ او تاسې په ګډه وتوانېدو چې دغه پل په کم وخت کې یعنې د دې پله چارې په سږ کال کې شروع شوي او تکمیل شوي. دا یقینا ډېر د افتخار ځای دی او انشاءالله پل په داسې کیفیت باندې رغول شوی چې ډېر عالي کیفیت دی، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. لله الحمد چې موږ او تاسې د خپل وطن د آبادۍ په یوه پروژه باندې راجمع شوي یو. پس د تقریبا نیمې پېړۍ نه چې په افغانستان کې دربدري روانه وه، قتل قتل و، د وطن خرابېدل و، د کفارو حملې وې. لله الحمد اوس موږ او تاسو ته الله جل جلاله امنیت را نصیب کړو او د دې زمینه په لاس راکړه چې د خپل ګران وطن بیرته په خپلو لاسونو باندې ورغوو. اما نن سبا د موږ او تاسې هغه بودیجه، هغه عواید چې په پخواني نظام کې په نشت حساب وو، د هغه عوایدو په برکت باندې ټول ماشینونه د حکومت په منظم ډول مخته روان دي. دا وجه څه ده چې خیانت نشته، فساد نشته، غلا نشته، اخلاص دی. د اخلاص په وجه الله جل جلاله زموږ تاسې ناصر او مددگار دی. که چیرې موږ تاسې د الله د دین سره همدغسې مخلصانه وچلیږو او مخلصانه عمل وکړو، الله جل جلاله به په یوه میدان کې هم شاته پرې نږدي او نه به مو دښمن ته خجالت کا. خو مهمه دا ده چې موږ او تاسې په هر میدان کې که هغه انکشافي میدان دی، که اقتصادي میدان دی، که اجتماعي میدان دی، په ټولو میدانونو کې موږ تاسې باید هر څوک په خپله برخه کې په اخلاص او صداقت سره وچلیږو. نوموړي زیاته کړه چې د کابل غزني لویې لارې د دویم لاین سړک رغنیزې چارې په 3 برخو کې پیل شوې وې چې سږ کال پکې د لومړۍ او 5مې برخې د څه باندې 32 کیلومتره سړک د لومړۍ او دویمې طبقې د اسفالټ چارې بشپړې شوې دي. دغه پروژه چې د دې ځای نه شروع ده بیا تر غزني پورې چې د کابل غزني دویم لاین دی تقریبا 32 کیلومتره سږ کال دا د اسفالټ شوه، قیر شوه، پخه شوه چې په دې کې په لسګونو متره دیوالونه دي، په لسګونو پلچکونه دي، دا ټول سږ کال کې ورغول شول. انشاءالله امید شته چې تر کال دې وخته پورې ټوله ورغول شي او د کابل نه تر غزني پورې دویم لاین د ټولو متعلقاتو سره هغه تکمیل شي. تقریبا د دغه ځای نه تر 12 کیلومترۍ پورې چې په دې کې زیات شمېر پلچکونه وو، استنادي دیوالونه وو، همدغسې جوچې وې، دا ټول تکمیل شول. د غزني د خوا نه هم 20 کیلومتره سړک دویم لاین هغه هم تکمیل شوی دی. د مراسمو په لړ کې د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس وویل پل کمروز افتتاح می‌گردد، 56 متر طول دارد، 13.5 متر عرض دارد که 2.5 متر آن پیاده رو می باشد، متوقی مترو است. قیمت پل حدود 60 میلیون افغانی است که در مدت کاری حدود 9 ماه کاری پروژه تکمیل شده است. کاری تقریبا 95% تکمیل شوی او د پروژې ټوټال کوم کار چې پیشرفت شوی په مخ باندې تللی تطبیق شوی دی تقریبا 15% په حدودو کې دی او په راتلونکي کال کې به انشاءالله الله عزیز د موسم په شروع او د کار په شروع کې لومړنی سیکشن کمپانۍ د پلان شروع او په تورو تیږو باندې ختمیږي په 4 میاشتو کې د پروژه انشاءالله بهره برداری ته تسلیم کو او ورته وبسپارل شي. از مدت
تقریبا 8 ماه می شود، 8 ماه الی 9 ماه می شود که کار پل کمپانی آغاز شده بود که یکی از بخش‌های یا یکی از استراکچرهای بسیار کلان از این پروژه بوده به پای اکمال رسید. امروز ما به هموطنان عزیز خود اطمینان میتیم که کار ساخت و ساز از این پل مطابق به استانداردها و نرم‌های ملی و بین المللی صورت گرفته و نظارت همه جانبه از طرف تیم نظارت کننده که موظف شده بود به این پروژه روزمره صورت گرفته. د یادې پروژې په بشپړېدو سره پر یادې لویې لارې تګ راتګ کوونکي مسافر او موټر چلوونکي خوښي څرګندوي او وایي الحمدلله شکر که بعد از 50 سال بعد از سردار محمد داود خان اولین پل جور میشه انشاءالله که در سطح جهان با سوار قندار یک جای در ظرف بسیار کم در ظرف یک سال نام خدا دو پل جور شد. یکی از جمله افتخارات سراسر مردم افغانستان چی در داخل چی در خارج برای هم مثلا تبریکی میگیم. دا پل چې موږ د جوړ کړي د ډیره رش او د ډیره بیروباره سره موږ خلاص شوي او ډیر سهولت یې موږ ته پیدا کړی دي. تقریبا مخکې چې دا پل نه و جوړ موږ تقریبا پر دې ساحه باندې د نیم ساعت یو ساعت انتظار به موږ د بیروبار د لاسه کوي. اوس ډیر سهولت جوړ شوی دی. د اسلامي امارت څخه موږ ډیر خوشحاله یو. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي هم د یادې پروژې په بشپړېدو خوښ دي او له اسلامي امارت څخه د ورته نورو پراختیایي پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. امروز آمدیم در ساحه کمپانی پل افتتاح شد. پل کمپانی و با شاهرای غزنی چند ولایت دیگه کابل و افغانستان.